د ګازرو 15 روغتیايي ګټې. اول، یوه ګازره په زیاته اندازه ویټامین A لري. دا ویټامین ستاسو د لید په ځواکمنتیا کې پوره مرسته کوي. د A ویټامین ستاسو د بدن دفاعي ځواک په پیاوړتیا کې ډیر ارزښتناک رول لوبوي. همدارنګه د A ویټامین د ماشومانو د ودې د بهیر لپاره ډیر اړین او ارزښتمن دی. دوهم، ګازرې د B1، B2 او B6 ویټامینونو یو ښه او ارزښتناکه سرچینه ده. ګازرې ستاسو د بدن دفاعي سیستم، عصبي سیستم، هضمي سیستم او هورمونو ته په کافي کچه اړین B ویټامین ورکوي. B6 ویټامینونه د پړسوب او التهاب په کنټرول کې رول لوبوي. دریم، ګازرې د ویټامین C ښه سرچینه ده. د انسان بدن هر ورځ باید په کافي اندازه ویټامین C ترلاسه کړي. د C ویټامین په تیره ستاسو د بدن پوستکي، ویښتو او ستاسو د بدن د دفاعي سیستم سره ډیره مرسته کوي. همدارنګه C ویټامین یو طاقتور ویټامین دی چې د زړه او رګونو د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کوي. څلورم، ګازره د پوتاشیم نومي موادو درلودونکې ده. د هډوکو کمزورتیا په لوړ عمر او ځینو ځوانانو کې یو عامه ناروغي ده. ډیر خلک په دې پوهیږي چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره باید په کافي اندازه کلسیم ترلاسه کړي، خو یوازې د کلسیم ترلاسه کول بسنه نه کوي. تاسو اړ یاست چې په کافي اندازه پوتاشیم هم ترلاسه کړئ. روغتیايي څېړنې ښایي چې پوتاشیم نه یوازې دا چې هډوکي له کمزورتیا او رسېدو څخه ساتي، بلکې د وینې فشار په منظم او سم ساتلو کې هم مرسته کوي. پنځم، ګازرې د کاربوهایډریټونو درلودونکي دي چې په ژر هضم کې پوره مرسته کوي.